سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په هېواد کې ناوړه بشري وضعیت د ماشومانو د ساتنې سازمان 2024 د افغان ماشومانو لپاره بېرحمه کال بللی. د طالبانو د بدني مجازاتو دوام دغې ډلې په کندوز کې 3 کسان په درو ووهل. د ایران د اټومي پروګرام د بندولو هڅه. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د ټرمپ ټیم د هوایي برید ګزینه ارزوي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر د شاوخوا 1000 ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د ساتنې سازمان 2024 د افغانستان ماشومانو لپاره یو بېرحمه کال بللی. وایي چې اقتصادي ناورین، وچکالۍ او دوامداره سیلابونه په دغه هېواد کې د ماشومانو ژوند اغېزمن کړی. د ماشومانو د ساتنې سازمان د جمعې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په خپاره کړي ویډیو کلیپ کې له افغان ماشومانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. نوموړي بنسټ زیاته کړې چې اقتصادي ناورین، وچکالۍ او دوامداره سیلابونه د دې لامل شوي چې ماشومان د خوړو توکو له پلوه اغېزمن شي. څه موده مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړو له کمېدو سربیره هم په دغه هېواد کې ماشومان له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. بلخوا پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته 1/3 برخه ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ شوي دي. د بېوزلۍ او لوږې زیاتوالی د دې لامل شوی چې کورنۍ خپل ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلو ماشومانو څخه مرسته وغواړي. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د کندوز ولایت په علي اباد ولسوالۍ کې 3 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا کسان پر لواطت تورن وو. نوموړې محکمې زیاته کړي چې هر تورن کس یې 9 دورې وهلی دی. د بیان پر بنسټ د تورنو له ډلې لومړی په 7 کاله، دویم 5 کاله او دریم تورن پر 4 کاله بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له 3 کلنې زیاتې واکمنۍ وروسته تر اوسه هیڅ هیواد دا ډله په رسمیت نه ده پیژندلې او د دغې ډلې لخوا د بدني مجازاتو په ګډون بېلابېلې ناوړه کړنې به د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ تعامل لا ستونزمن کړي. د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې له غبرګون سره سره دغې ډلې په بېلابېلو تورونو د هیوادوالو مجازات کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټیم د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام د بندولو لپاره د هوایي برید ګزینه ارزوي. وال سټریټ ژورنال د جمعې ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ ټیم د نورو ګزینو ترڅنګ د ایران پر وړاندې د احتمالي هوایي برید په تړاو ارزونه کوي. د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر سلاکاران په دې باور دي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره یوازې اقتصادي فشارونه بسنه نه کوي. د دې ورځپاڼې په وینا د ټرمپ ټیم په جدي ډول د ایران پر اټومي تاسیساتو د هوایي برید په هکله ارزونه کوي. د راپور پر بنسټ د ټرمپ مرستیالان د ایران د متحد بشار الاسد رژیم نسکورېدل هم ارزوي. نوموړې امریکایي ورځپاڼه ادعا کوي چې ټرمپ به سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو په لومړیو ورځو کې په منځني ختیځ کې د اسلامي جمهوریت د نیابتي ډلو د کمزوري کېدو په ګډون د دې سیمې پر موضوعاتو ډیر تمرکز وکړي. ورته مهال رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اسلامي جمهوریت د دغه هېواد د یو شمېر اټومي تاسیساتو د لا زیاتې څارنې لپاره هوکړه کړې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا وایي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې له بېلابېلو ښارونو څخه 981 ناقانونه کډوال نیول شوي دي. کایا د جمعې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي پیغام کې ویلي چې دا عملیات د پنجشنبې پر ورځ ترسره شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د 9 بهرنیو وګړو په ګډون 21 کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي دي. دغه په وینا په دې عملیاتو کې تر 28,000 زیاتو امنیتي ځواکونو 15,250 ځایونه پلټلي دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شوي کډوال توقیف خونو ته لیږدول شوي او له ترکیې څخه د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. ورته مهال کایا د دې کسانو د هویت په تړاو معلومات نه دي ورکړي. د یادونې ده چې د ترکیې امنیتي ځواکونو په وار ناقانونه افغان کډوال نیسي او له دغه هېواده یې باسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه هیوادوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله
پر ناقانونه او خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته تللي دي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. د ملتیا مو مننه.